نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تعلیم را کړی یا د شریعت تعلیم ده هغه دا چې د رمضان اخر د استغفار ختم شي، اخر د رمضان په استغفار شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سلام اړوي د هر فرض مانځ نه بعد درې واری به الله رسول فرمایله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی عبادت لو عبادت المنز نبی علیہ السلام به استغفار. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت دی حجاج مبارک چې کله دی په عرفات نه فارغ شو غټ عبادت وکړو، البته الله رب العزت دی ته فرمایي چې وس استغفار تهجد سره تهجد کوي بالاسحار یستغفرون، البته الله رب العزت فرمایي د متقی پرهیزګار تهجد گزار خلق مبارک چې د دې صفت دا ده چې دوی البته استغفار کوي. او د هر مجلس په اختتام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل مبارک داو استغفر سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واتوب الیه. البته نبی علیہ السلام استغفار او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی د هر غټ کار په اخر کې دی الله رسول استغفار تعلیم کړی. دی عمر په اخر کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. مکه فتح سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه د کلو وخت نږدې د اخر عمر ده. الله رب العزت خپل نبی ته فرمایي په دې عمر کې وس تسبیح او استغفار په زور. نو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام کې نسته جګېدو کلو راکلو سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. دا بهترینه کلمه ده چې په دې کې تسبیح او استغفار دواړه جمع. حضرت عائشہ فرمایي دی الله رسول با اده کثرت شروع کو په اخر عمر. نو ځکه علما فرمایي چې عمر زیات شو نه 40 نه پورته شو، ځکه چې 40 باره کې حدیث کې ده اعذر الله الفاظ راغلي چې عمر 40 سو رسیدو کده هیڅ عذر پاتې نشو دی الله مخ. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله رب العزت ورته وی تاسو ته موږ دومره وخت نو درکړل چې کپیر کې یو سړی پند حاصلوي برت حاصلوي حاصل کړای وجاءكم النذير او تاسو ته نذیر مارا لجل ویر ورکون کوي والنار نذیر څوک ده؟ نذیر ډیر تفسیرونه یو تفسیر دا د وای دا سپین وشت دا نذیر ده. سړی چې کله بچه وشي بیا د بچه وشي المسی وشي دا نذیر ده. المسی دا نکته وایي چې جای خالق زراله جای خالق او زما لپاره دا نذیر ده. نو دا عمر چې کله دې حد ته ورسیږي البته یو مسلمان ته څه پکار ده؟ البته یو مسلمان ته پکار ده چې د ژوند آخري عمل د استغفار دا ژوند اختتام دې په استغفار وشي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام استغفار ته زور ورکړ او دا استغفار نبی علیہ السلام په برکت الله رب العزت دی امت ته ورکړی. دا یو ډیر ناشنا دی واجب شی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دی الله رسول فرمایي من لزم الاستغفار کوم سړی چې استغفار ځان کا لازم وګڼ نو ډیر کې یا من اکثر من الاستغفار استغفار ډیر کوي صرف د رمضان نه د غیر رمضان هر وخت دې فائدہ شاید جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
کوم سره چې استغفار ډیر کوي الله رب العزت لهري تنگینا په تنگی کې الله دې تعالی را ورکړي په هر غم کې الله دې ته اسانتیا ورکړي غم کې الله رب العزت دې ته لار ورکړي هر تنگی کې الله دې لار خلاصي او الله لداس جنا دې ضروريات پر کوي چې دته وهم ګمان نه دي استغفار برکت الله رب العزت په سورہ نوح کې فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين سلور الله رب العزت نعمت بیان وای دي استغفار په کثرت سره الله رب العزت برانونه وري الله رب العزت روزي زیاتې الله رب العزت باغونه زیاتې الله رب العزت اولاد زیاتې استغفار سره توبى لمن وجد في صحيفته استغفار الله رسول فرمایي زیره دي یخسلی لپاره چې په خپل اعمال نامه کې زیات استغفار پیدا کړي په اعمال نامه کې استغفار ډیر ده او د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې من سره کوم سړی چې دا غواړي چې د اعمال نامه د خوشاله کی یو سړی دا غواړي اعمال نامه وګورم دغه اعمال نامه ما خوشاله کی نو نبی علیہ السلام فرمای یو ته پکار د چې استغفار دې رمضان المبارک مدر تیولی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام طریقہ شولی چې دی هر عظیم عمل دی هر غټ عمل دی هر خیر دی نیکی په آخر کې استغفار المنز مثال دی حج مثال نبی علیہ السلام دی عمر په آخر کې نو دی رمضان په آخر کې رمضان چې کومې کوتاهیانې دي کمیانې دي دی هغو علاج استغفار ډیر کوو